السلام علیکم دوستانو، جوړ په خیر، ښه راغلاست یو بل ولاګ ته. د څو ورځې اخته وم، ولاګ نه دی راغلی، وریښتانو ژره مې لا نه دي سم کړي. علت به یې تاسو ته د دغه ویډیو په اخره کې در معلوم سي، نو ویډیو تر پایه وګورئ. مننه دوستانو، راځئ چې د نن ولاګ شروع کړو. بای بای. عبدالحی و تکړه ځوان دی، زما کشر ورور. د ویډیو ویل داسې خوب پسې چېشته دا د لټري یو غټ علامه ده. د لټانو خلکو خونه او موټر به خیرن وي، نو دا د لټري یو علامه ده. یاقوت ماما هم خورا په 3000 روان دي چې څه وایي. یاقوت ماما زموږ پر مخامخ د چینه شفخانې پر مخامخ په دغه کې ترکه کې اوسېږي. د خدای غریب. السلام علیکم محترم خان صاحب، جوړې په خیر. ګوره دا د کاکا په خوله مې داسې جوال شروع کړي. ښه حاج کریم دا به وایې مال بیخي کوم دا د ترکیې جوال و. زه دستي راځم دوستانو. ګوره غلطي خبرې مه کوه، خلک دې ویني. دغه زموږ پخواني سپین ږیري چې دي دا ځینې تکیه کلامونه لري، نو هغه ډېر کاروي. زما موټر نه کې سره ټانک دی، کوچنی دی، د کیمرې د نیولو ځای نشته. چې یو نه کیسه هم سړک ته ولاړ سو، لار هم خامه د موټر داسې کېږي، کیمره هم ورسره ښوري، د ویډیو به هم ډېره ښورېدلې راغلي. دغه د چینۍ شفخانې د بغل سړک دی دوستانو. ورځ خو یې نن ده چې ژر اوسار سم کړم. که در نن واوښتل بیا روژه ده انډیوالان خو نو تاسو پوهېږئ چې بیا ناکي ناکي څوک په عذاب یو په روژه کې دې ژر کوچنۍ کړې ده. بابا زما دا خپله وختي څه کوچنۍ، د خدای دې هدایت راته وکړي. نو نن به یو بیداري وکړو چې راباندې روژه نه سي. یو سبا او نن لرو، سبا یې نه بیا بیخي شپه ده. وده څه کوئ؟ تاسو لا ولاړ یاست؟ کښېنئ، موږ رات دروازې ته راورسېدو، تاسو لا ولاړ یاست. ما درته ویل ودرېږئ، داسې هم نه دي چې تاسو ودرېږئ. دا خو په موږ کې یو په دا پښتنو کې یو اصطلاح ده، وایي ودرېږئ، یعنې تم سه یو ګړی صبر وکړي. مطلب مې دا و. نو تاسو دره داس ولې داسې مه کوئ، ستړي سوي به هم یاست، ډېر وبخښئ. د هرات دروازې ته راورسېدلو. هرات دروازه دلته دغه کوچني کوچني صرافان دي، د کواټونه الماریان یې ایښي دي دغه کې، او دا نو پېژنئ چې هرات دروازه ده. بابا حاجي صاحب وګوره، سپین ږیری سړی دی، بایسکل چلوي خپل د صحت دپاره. دغه مخامخ لاره چې ده د اوس چې موږ پر ته کېږو، دا د هرات بازار لاره ده. هرات بازار خواته ته کېږو. هرات بازار هم اوس هغه د پخوا هرات بازار نه دی، اوس ګرده مارکېټونه دي. پخوا خو یو څو کوچني دوکانونه وو، ټوله مارکېټونه سوي دي، راسته طرف چپه طرف کوچني غټ میانه ټول مارکېټونه دي شاوخوا. رش مې پکښې کې. دغه یو وخت دغه خیري مارکېټ په هرات بازار کې ډېر مشهوره مارکېټ و، بل داسې خاص مارکېټ نه و. دغه دې مخکې تاسې وګورئ، د لوړ د نجیب احسان په نامه ځای چې دی، پر هغه ځای دغه خیري مارکېټ په ټول هرات بازار کې هغه مشهوره مارکېټ دغه د خیري مارکېټ و. خو اوس ماشاءالله ډېر ښایسته مارکېټونه پکې راغلي دي. دغه مسلم اسحاق مارکېټ دی، زما فکر هم دغه یې نوم دی. نور د جبله تجارتي مارکېټ دی، نوم مې نه دی، زه چې انصاري مارکېټ دی که څه مارکېټ نومېږي. ډېر ښایسته معیار برابر مارکېټ دی. خو یوه خبره ده زموږ د مارکېټو چې هغه
زموږ خلک باید ډېره توجه خبرې ته وکړي. زموږ په مارکېټونو کې صفایي نشته. مارکېټ دې جوړ کړه، ښایسته مارکېټ جوړ کړه، پیسې په خرڅ کړه، خو که چیرې 3 میاشتې بعده ورسئ هندارې به خیرنې کچرې به پرتې وي. یو بل نوې خبره په کندهار کې دوستانو تاسو یې مخته وینئ اشارې فعاله سوي دي. اشارې فعاله کېده خو دونې کیسه نه لري، فعاله سوي څو وارې نور هم دي، خو دا ځل چې دی زموږ خلک یې ډېر مراعتوي د اشارې. نو په دا خطر دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی. پر اشاره سربیره یو ترافیک هم ولاړ دی چې نظم مراعتوي او خلک دروي چې مثال اشارې ته ودرېږي. خو متاسفانه دا اشاره هم خرابه ده. دا اشاره چې ده د سهاره زور ته ګورم دغه ژړ غمي باندې ولاړه ده. نو په همدې خطر فکر کوم پولیس هم راغلي دي، ترافیک هم راغلی دي. ترافیک هم شاید په دې خطر ولاړ دي چې اشاره خرابه سوې ده. که چیرې اشاره سمه وي نو ډېر خلک اوس نسبتا پخوا ته دغه اشارې او دا شیان ټول مراعتوي. دوستانو دغه 400 دی، د 400 به تاسو ټول لیدلی هم وي. یو ورځ راځو خاص دلته په 400 کې چې بیا ډېر مشهور دی هغه یو فالده والا دی او همدارنګه سرپوش بازار ډېر مشهور دی. خلک په اخترو کې کالي او شیان پکې رانیسي. انشاءالله که خدای کول دا اختر به سرپوش بازار ته راځو او دلې به بلاګ جوړوو، د دوستانو سره به هغه ویډیو شریکوو چې د اختر په شپو کې دلته په کندهار کې څه حال وي، څه ساتیرۍ وي. په دغه طرفو او راستو کې ټول خلک د خلکو د رش د لاسه څخه لار نه کېږي. ټول خلک تېرېږي او راتېرېږي، سوداوې کوي. ځینې خلکو میوزیک پلی کړي، شلې کوي، ځینې خلک اتڼ کوي. حتی تېر کال خو ما ولیدل ځینې خلکو ډرامې کولې، ډرامې جوړې کړې وې د اختر په شپه د خپلو وطنوالو سات ورتېروي. اوس بیا دا د مرغانو مارکېټ دی. دې خواته چې دي ټوله مرغان خرڅېږي. په دغه خوله کې چې بیا دي دلته بیا دغه رش چې دی دلته ټوله چرګان خرڅېږي، چرګان او چرګې خرڅېږي. دا بل بغل ته هم ټوله چې دي مرغان دي. بیا به یو خاص ویډیو بلاګ د دغه مرغانو د دوکانو والا او دا د چرګانو په بازار کې جوړ کړو، تاسو ته به یې درښکاره کړو. او یو بله خبره د چرګانو پر رفایت وای وخت د چرګانو ډېر اهمیت و. خواښې به چرګان ساتله چې کله بېزم ورته راتلی یا به خاص میلمه ورته راتلی یو چا ته، خو ډېر د خوښیانو زمان ته خاص چرګان بیا لاګل. اوس چرګ دونې بې قدره سو چې بیخي خلک د پروړو په سترګو ورته ګوري. پر هر 10 متره باندې د ماشیني چرګانو، ماشیني یا په اصطلاح زراعتي چرګانو دوکانونه دي. د چرګ د غوښې خوند ولاړي، نه هغه کورني چرګانو خوند کوي نه ماشیني. د اصل کې چې سړی د یو شي سره ډېر عادي سي بیا نو هغه داسې کېږي، نو هغه خوند یې ټوله ځي. د خیره پروژه کې به دا دوکانونه اکثره د اچارو دوکانونه وي. اچارو دوکانونه یو ستین یو جوسان دا شان خرڅېږي. پروژه کې انشاءالله دلته زما خو چې تېر کال په یاد کېږي اچار دا شان خرڅېده. په دغې ګاډۍ کې وګورئ څومره کوچني خټکي دي، نارې پر ویوې په لسیو په چلي سمبول خټکی سمبول خټکی. نو کندهار دی داسې رش و، په ډېر تکلیف راووتلو. اوس د بېغمه سړکانو ته راورسېدلو، روان یې د خیره د کار خواته. زکو هغه د موټر څخه زما کمپیوټر د موټرانو کلي راواخه. دا د لیونیانو دفتر صدر چالان کوم. اصلي خبرې ته راځم. اصلي خبره دا ده چې د فضلي بروز چې کوم ډیولپمنټ
پلیټفارمز دي پر هغو باندې 2 نوي اپلیکیشنونه راغلي دي چې یو د انډروید دپاره دی او یو د آیفون دپاره دی یا آی او ایس دپاره دی. پښتو ډکشنري پرو د هم په انډروید کې پیدا کولی سئ هم په آی او ایس کې پیدا کولی سئ. دغه آیکن وګورئ چې عین دغسې آیکن وي بس دغه زموږ ډکشنري ډاونلوډ یې کړئ، تاسو یې وګورئ، ریویو ورکړئ، خپل ریویو پر ورکړئ، که مشکلات چې لري هغه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو مشکلات به دغه اپلیکیشن په لا ښه جوړولو کې زموږ سره کومک وکړي. او د اپلیکیشن نه په دې خاطر وځنډېده دوستانو چې نه میاشتې وروسته موږ اول واري کیبورډ اپډیټ کړي، د هغه وروسته هم د 2 نوي اپلیکیشنونه لانچ کړله. موږ سره مشکل د کمپیوټرو دغه ډیل کمپیوټرانو لینوو دا شان راسره و، خو دوی چې دي هغه کار نشي کولی چې موږ ځینې غواړو. موږ یو مک کمپیوټر هم درلودی خو هغه زما د یو کشر ورور سره و، نو هغه ډېر مصروف وي، کمپیوټر به ډېر په کار و، ما نسوی کولی چې ځینې وایخم، کله کله به مې ځینې واخیستې، ځینې عادي کارونه به مې پوره کړی، بګ فکسز چې وو هغه به مې پکښې وکړل. نو بیا وروسته دغه ښاغلی دی مې پیدا کړي په ډېر مناسب قیمت باندې او د خپل ډول تر ټولو تیز او ښه کمپیوټر دی په ډېر ښه ریټ باندې مې پیدا کړي. ډېر په خوشحاله یم. اکثره وخت چې انسان هغه څه چې خوښ یا ضرورت ورته لري چې هغه پیدا کړي نو ډېر خوشحاله وي. چې هغه شي ته وګورې زړه یې داسې خوشحاله وي، طبیعت یې سم وي. نو زه هم همداسې یم. نو بس دغه ډکشنریانې دي چې تاسو یې وګورئ، ډاونلوډ یې کړئ حتما او خپل نظر پر راکړئ. زموږ د فیسبوک آی ډي تاسو دلته وینئ، پر هغه باندې که مشکل یې راسره شریکولی سئ. په اپلیکیشن کې هم زموږ د فیسبوک آی ډي شته. او بله خبره دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. ستاسو سبسکرایب یې ده موږ ته انرژي راکوي. انشاءالله موږ په آینده کې یو منظم پلان د مخې د یوټیوب پر سبب باندې هم مخته ځو. مننه دوستانو چې تر دې ځای راسره مل وست. ویډیو ډېر اوږده سوه، بورینګ بومي، خو که چېرې تاسو تر دا ځای رارسولې ده ډېره مننه. حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله په آینده کې به تاسو ته ښه کانټینټ راوړو. د خدای په امان، تر هغو